دا کوم عمل دی چې د الله غصه پې مړه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک امت ته په احادیثو مبارکو کې داسې یو د کمال عمل ښیي چې هغه ډېر اسان دی او هر څوک یې کولی شي د خپل وس مطابق. خو د هغې یو برکت دا دی چې یو د الله غصه مړه کوي. که الله چاته په قهر او په غضب او په غصه کي نو د هغه عمل په برکت سره د الله غصه په هغې سره ختمېږي. دا موږ ته زموږ د ښکلي پیغمبر د ښکلي ارشاد نه ثابت دی. او بل کمال چې ډېر بهترین کمال دی هغه دا دی چې بد مرګ د پکوي. ذلیله مرګ به درله نه راځي. په رسوا او په ذلیله مرګ سره به نه مري. بهترین مرګ به درله راځي. نو چې داسې د کمال والا عمل وي چې ستا خاتمه ورسره سمیږي او ذلیله او بد مرګ هم د پکوي، نو آیا دا ډېر د کمال والا عمل دی او که نه دی؟ او نبي علیه السلام د دې امت سره ډېر احسان کړی دی او که نه دی کړی چې دا عمل یې ورته ښودلی؟ هغه عمل زما ورونو د وس مطابق صدقه ده. دا یو غریب سړی هم کولی شي. څنګه یې کولی شي؟ که د پیسو وس دې نه کېږي او د سامان د ورکولو وس دې نه کېږي نو چې د یو مسلمان رور سره په رون تندي باندې ملاقات وکړي نو حدیث کې راځي چې دا د صدقې عمره ثواب لري. د لارې نه یو تکلیف ده سیز، یو ضرري سیز، یو ګنده سیز چې مسلمانانو ته په لاره کې آمد و رب کې تکلیف ورکوي، دا د لارې نه لر کړو. نو حدیث مبارک کې راځي چې دا صدقه ده. او د صدقې کمال دا دی چې الصدقه تطفئ غضب الرب. صدقه د الله غصه مړه کوي وتدفع میتة السوء او بد مرګ د پکوي. الله دې زموږ نصیب کړي دا فضیلت، الله دې زموږ نصیب کړي. نو چې چاله الله وس ورکړي په رشته دارو کې، په کلي کې، په ګاونډ کې چې ستا کم فقرا دي، مساکین دي، غریبانان دي، ګورې پام کوه د هغوی سره خامخا ښېګړه کوه، د هغوی سره امداد کوه. بیا خاص کر په رشته دارو کې دي په داسې طریقه ورسره ښېګړه کوه چې سبا یې پې زباتم مه، ځکه دا ډېره لویه ګناه ده، ذلیله کوه او رسوا کوې پې مه. او په داسې طریقه ورسره ښېګړه کوه چې هغه شرمنده هم نه شي. نو چې چاله الله وس ورکړی د پیسو، د سامان، د دې صدقه چې کم دی نو هغه دې کوي او د الله د رضا دپاره یې دې کوي، د ښودنې او د کلاوې دپاره دې نه کوي. او چې چاله الله دا وس نه دی ورکړی که نه د رون تندي وس خو هر چاله ورکړی چې د مسلمان رور سره، د ګاونډي سره، د رشته دار سره په رون تندي باندې ملاقات وکړي. صحیح شوله؟ او یا د لارې نه ضرري څیز لري کړي نو دا هم د صدقې ثواب لري او صدقه به دغه کمالات لري چې کم درته ما بیان کړه. نو که په خپل هم خپل کوي او نور امت ته یې ورسوي او هغوی هم پې عمل وکړي نو دا به ډېره د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبي.